هلمند کې د سور صلیب دفتر مسؤلین وایي د تیر 2024 میلادي کال پر مهال د زرګونه بیلابیلو ناروغانو معلولینو او معیوبینو سره مرستې ترسره کړي. لښکرګاه کې د سور صلیب د فزیکي بیرغونې د ټیم مشر سیوا ګن وایي د تیر کال پر مهال 19,109 ناروغانو معیوبینو او معلولینو ته بیلابیل چوپړونه وړاندې کړي چې له ډلې 15 سلنه ښځې وې. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه د روغتیايي برخې د تقویې او د کاري ساحې پراخولو لپاره کار وکړي ترڅو د سور صلیب د قوانینو مطابق ناروغانو ته ښه خدمات وړاندې شي. د هلمند او ګاونډیو ولایتونو د پښو او لاسونو نه لرونکو د دماغي فلج د وجود د کږو غړو او داسې نور هغو ناروغانو څخه چې د سره صلیب د قوانینو مطابق درملنه کیږي غوښتنه وکړه چې په ډاډه زړه د سره صلیب روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي او خپل درملنه ترسره کړي. لښکرګاه کې د سور صلیب د فزیکي بیرغونې د ټیم مشر سیوا ګن وایي We served 19,189 cases. تیر کال کې مو 19,109 ناروغانو، معیوبینو او معلولینو ته بیلابیل خدمات وړاندې کړي چې له ډلې 15 سلنه ښځې وې. 393 کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه برابر شوي. 1,420 هغو کسانو ته ارتوز ورکړل شوي چې د لاس، پښې، ملا او د بدن نورو برخو کې ستونزې لرلې. 2,213 هغو کسانو ته د تګ وسایل ویشل شوي چې د تلو پر مهال یې ستونزې لرلې. 301 ویلچرونه ویشل شوي او داسې نور خدمات هم ترسره شوي. Last year we supported ورته مهال هغه کسان چې لښکرګاه کې د سور صلیب د فزیکي بیرغونې مرکز ته د مرستې او درملنې په موخه راغلي وای د یاد مرکز د اسانتیاو څخه خوښ دي او زیاتوي په خصوصي روغتیايي مرکزونو کې د درملنې او مصنوعي غړو د لګولو توان نه درلود دلته ورته په وړیا ډول ورکول کیږي. یاد مرکز ته راغلي لالي اغا ضیاء الحق او بسم الله امید رادیو ته ویل اوس الحمدلله دلته ډېر خوشحاله وي چې ډېره ته نږدې ده د دلې بس په دغه روغتون کې ټول مشکلات مو دلې حل کېږي. ډېر خوشحاله یې ولې ځکه چې په خپلو پښو ودرېدم نو دا مشکل و چې په لکړو کې تلو والا خو نو سر په تکلیف و داسې نه سو تلای. اوس نو دا پښه چې مو دغه شوه بیا خپل په پښو باندې تر یو ځایه تلای شو. پښې جوړې بارونه دا و چې راغلی بس دلته بس دا پښه دا دغه جوړه کړې ده. الحمدلله اوس څه شی نه دي د ښکلې ده. باید یادونه وسي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري په تیر 2024 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 2,15,000 ناروغانو ته بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. شاولي زرمل، امید رادیو، هلمند.